خو چونکې پښتانه بې قدره خلک دي، بې قدره، دا د پیسو زامن دي، د پیسو. دا به یو سپی په موټر کې کښېنوه، دی به لاس په نامه ورته ولاړې سلوټ ورته کوي. یو سړی به پر موټرسایکلو په سایکله تیر سي، پرېږده ولته دا وګوره زه وګوره. بې قدره خلک دي، د علماو، د بزرګانو، د مشایخو، د نیکانو، د ښو خلکو احترام و ادب نه لري، قدر نه لري. دا نو دا بل کلیپ چا راواستې وامې اورېدې، دا ویلې زموږ په معاشره کې اداب ختم سو، احترام ختم سو، هر سړی بې ادبه دی، هر سړی دومره بې قدره، دومره بې احترامه دی چې یو کشر د مشر ادب و احترام نه لري، یو بچی د خپل بابا احترام و ادب نه لري، یو بچی د خپل مور احترام و ادب نه لري، یو شاګرد د خپل استاد، یو مرید د خپل